شکر دی الله فضل خواږه ماشومه ستړی مه شي د خوالونه دي 12 مرغۍ دي په ونه کې ناست دی صحیح ده دغه یو دې وویشتو نور بیا په ونه کې څو پاتې شو پوه شوې خبره واوره چا زه یې ونیولمه که نه نو زه ورته انعام ورکومه کشمیسي سترګې بادامي سترګې پښتۍ سترګې اس پاګې اچوي او که بچی راوړي پوه شوې خبره واوره میان ځان ته چای پخوي که نه زه توک یم د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې احترامات د افغانستان ټولو لیدونکو او مینوالو ته ډالۍ کومه هغه که په داخل کې وي او که په خارج کې یو ځل بیا هم مسکین خان جمبوري ستاسو په درنو حضور کې حاضر دی دوستانو مینوالو دا خو څه کوئ چې زه حبیب الله زازی پارک ته راغلی یم نو انشاءالله تعالی چې خلک سره به خبرې وترې مو لرو او ټوکې ټکالې به مو لرو او همدغسې خاطرې جالبې هم به د خلک او د خلک نظریات به اخلو او خبرې مترې به هم ورسره کوو نو تاسو دغه ګریټ افغانستان چینل یوټیوب سره اوسیږي او تاسو کولی شئ چې ګریټ افغانستان یعنی لوی افغانستان یعنی ښایسته افغانستان سره اوسیږي او د ګریټ افغانستان چینل یوټیوب تاسو سبسکرایب کړئ او زنګولې ته فشار ورکړئ چې موږ تر څو کولی شو چې تاسو ته ښایسته خپرونې کومیډي خپرونې او طنزي خپرونې ستاسو په خولو کې او په سترګو کې خندا راولو او همدغسې تاسو ته خوشحالي پر برخه کړو نو هېر چېرته مزې د مسکین خان جمبوري سره پاتې شي او د ګریټ افغانستان چینل یوټیوب سره پاتې شي دوستانو مینوالو څنګه چې ما تاسو سره واده کړی وو نو خواږه دوستان او مینوال تر څنګ مې ناست دی او پوه شوې خبره واوره نو خوږې خوږې خبرې به ورسره ولرو ښایسته ټوکې ټکالې او د دوی نظریات به اخلمه چې دوی به څه خبرې وترې را سره ولري پوه شوې خبره واوره نو هېڅ چېرته مه ځې زمونږ ملتیا وکړي او تر پای شېبې د خپرونې زموږ سره پاتې شي پوه شوې خبره واورې السلام علیکم ستړی وشي وروره خیر راغلی مسکین خان صاحب څنګه یې صحت دې څنګه دی شکر الحمدلله تاسو خاص خیر راغلی څنګه تاسو دوستان خاص با شکر دی الله فضل دی دا راته وایي چې واله کې زه خو خبر شوم که نه ځکه چې زه رالم چې دغه د دوستانو او د ملګرو پوښتنه واخلم او احوال یې واخلم پوه شوې خبره واوره بسم الله الرحمن الرحیم زه احمد جاوید یم د لغمان ولایت او فعلا هم په ارتن قیمت کې اوسېږم او زما وظیفه په امارات اسلامي کې ده او دغلته دوستانو جمعې ورځ و روژه ده دوستانو سره راغلو دغلته بس یو بنډار ته نور ورکه هغه بل ملګری ته چې ځان معرفي کړي بسم الله الرحمن الرحیم حفیظ الله هستم از ولسوالی محمد آقا از لوگر آمدیم اینجا روز جمعه بود که تزمیان دیوالا آمدیم چک کردیم بس خوشحال باشی کامیابی ته همیشه از پروردگار می طلبم پوه شوې خبره واوره وایم هېڅ فکر مه کوه ما غوندې مسکین خان ملګری لرې تر تازه ګرځه او مزې کوه مزې پوه شوې خبره واوره اوس به دا زما ښکلی نازولی ورور ځان راته معرفي کړي او لیدونکو ته به هم ځان معرفي کړي پوه شوې خبره واوره السلام علیکم ټولو لیدونکو ته عبدالبصیر یم د لغمان اوسېدونکی یم او فعلا په کابل کې اوسېږو او نن د دوستانو سره راغلي ځاځي پارک ته او د روژې میاشت ده او دوستانو سره هم د چکر ته راغلي ښه ورکه هغه بل زمونږ خوا کې دی چې کوم ملګری د ځان معرفي کړي بسم الله الرحمن الرحیم احمد شاکر هستم از ولایت لغمان
فعلا در کابل زندگی میکنیم و آمدیم در پارک زازای همراه دوستا به چکر به سیاحت آمدیم. السلام علیکم، عبدالرحمن بصیری هستم از لغمان ولایتش قرغی ولسوالی چهارباغ از آمدیم روز جمعه است که به چکر انجوی میکنیم، انډیواله دوستا است که به گپ شپ برآمدیم و روز جمعه را به انجوی تیر میکنیم. السلام. نو دوستانو مینوالو د دې انډیوالانو سره د دې دوستانو سره او د دې خواږه ملګرو سره پوه شوې خبره واوره. ویم داسې خبرې به ورسره ولرو، داسې ټوکې ټکالې به ورسره ولرو چې دوی خلک په خپل کالو کې هم ځای نه شي. پوه شوې خبره واوره. اوس به زه دې نه یو ښایسته پوښتنه وکړم چې د پوښتنې جواب مونږ ته خامخا باید ورکړي. که دا راته ووایې ګرانه وروره اس پاګې اچوي او که بچی راوړي، پوه شوې خبره واوره. اس بچی اچوي دا چې شی وی وروره، که ته راته معلومات راکړې چې دا اس بچی راوړي او کاږي اچوي، پوه شوې خبره واوره. نو اس چې بچی راوړي ښه به وي، خو پاګی بد ښکاري. بچی راوړي دا چې شی وی. اوس دې بل ملګری ته ورکړو چې دې په نظر کې چې شی نیولی دی او کنه از بچه راوړي هګۍ خو نه اچوي که نه، هغه خو چرک نه ده چې هګۍ واچوي. دا چې شی وی بل ته ورکړه. اسب چې دی بچی راوړي هګۍ نه اچوي. ولې نه اچوي؟ علت یې څه دی؟ علت یې دا ده چې هغه خو چرک نه دی او یا بطخه او چرک چې دی هګۍ اچوي او اسب چې دی بچي راوړي. راکړه دا زما ګران ورور ته ورکړه. اس بچی راوړي هګۍ چې واچوي ماتېږي لاندې. دوستان مینوالو، تاسو خو د دې ټول ورونو خبره واورېدلې او تاسو پوهېږئ دا راته ووایي چې دغه اس پاګې اچوي او که بچی راوړي، نه هګۍ اچوي او نه بچی راوړي. ولې اس خو څه ښځه خو نه دی، هنر دی که نه. پوه شوې خبره واوره. نو څنګه چل دی واوروره. مسکین جانه په ده خو موږ هم پوهېږو، موږ خپله د لغمان یې، موږ ته ګپ نشي راکوی موږ چې ته پوهېږې او که نه پوهېږې په ده خبره. نو موږ باید تا نه دا پوښتنه وکړو. نو خو تا به نظریات ورکړی او خلک ته که نه. نو موږ خو غونډ نظریات تا ته پرېښوده چې مسکین اخره کې څه شی وایي. نو ما خو هغه دی خبره وکړو که نه. خبره دې وکړه، خبره دې اصلي خبره اخره کې وکړه. هو که نه. ناست چې دی هګۍ اچوي نه بچي او نه بچی راوړي. هغه هنر دی. نر څنګه بچی راوړي؟ مسکین جان اسب خو با وقت که نر است چوچه نمیاری. خو معلومدار که ما تو رو معلومات میکردیم، ما خو از لغمان هستیم، ما شیطان بازی دادیم، تو چطور ما را گپ میدی؟ مسکین جانه اسب چې دی نه هګۍ اچوي او نه بچي راوړي. اسب چې دی خپله نر دی او یو نر چې دی خپله بچی نشي راوړی او نه هګۍ اچوی شي. دغسې خبره کوه. نو دوستانو، تاسو خو زما خبرې واورېدلې چې نه اس پاګې اچوي او نه بچی راوړي. دا خبره خو خلاص شو. اوس چې دی د کور ماحول دی، پوه شوې خبره واوره. نو دا چې کوم ورور زمونږ تر څنګ ناست دی، دا به زما ورور او دغه نور چې دي زما زامن. نو یو ښایسته تمثیلي پارچه تاسو ته وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ وګرځي او تاسو ترې نه خوند او ګټه واخلئ. هېڅ چېرته مه ځئ، دا زمونږ پارچه وګورئ تر پای شیبې پورې. پوه شوې خبره واوره. نو ګوره خبره داسې ده که نه زامنو، ما له پروردګار چې دی 4 زامن راکړي، 4 اولاده. خو دا بچی مختلف زامن دي که نه. الله دې دوی په نیکه باندې واړوي او شکر دی الله بدل دی چې دا مشر ورور خو را سره په څنګ کې ناست دی. خبره داسې دی زما ګرانه وروره، ته خو زما مشر ورور یې، زما لالا یې. نو دغه هلکانو باندې کله کله بوج اچوه، یګان خبرې مبرې خو ورته کوه چې هغه صحیح لاره باندې خو لاړ شي که نه. ولې په دواړه سترګو ولې نه؟ مونږ خو ډېر ورته وایو خو بس ورارهګان دي، نور زمونږ خبره نه مني. اصلي باید ستا خبره ومني چې دی پلار یې. نو مونږ یې خو هر ورځ ورته وایو چې دغه کار مه کوئ، خو مګر روان یې. نو ته باید ورته مشوره ورکړې، هغه ورکړې چې په ښه لاره تشویق وکړي. واځکه تا ته مې څو ځلې ویلي چې ګوره د پلار خبره منه او د پلار په خبرو باندې عمل وکړه. او بله ورځ چې دی هغه شینکی که
دا پسې راغلی و ټانګۍ راغستې وه وایي چې وایي زیړګلې په ایمان که دې همداسې پرېږدمه دا زوی دې ډېر روان شوی دی او په دیوالونو او په دروازو باندې کېږي نو ما ورته وایي چې خدای او دې جولې خاطر وکړه زما زامن چې دي ډېر ښایسته زامن الله تعالی را کړي چې د خپل د پلار د خبرې نه سرغړونه نه کوي نو دا ته څنګه دا ځان لیونی کړی پلاره ما غوندې زوی لرې هر دانه درته ووژنم دا دفعه وژنم درته ما غوندې ورزشکاره زوی لرې دا مانه خلاص شي نو دا راته ووایه چې دا ورزشکار لکه تا غوندې وي چې ایله بیله مونږ ته جنګونه راوړي او د خلکو خبرې مونږ ته راوړي او د خلکو دا شیشې او دروازې ماتې لږ ځره په دې ګریوان کې فکر وکړه وروسته فکر لري او که نه ګوره د واده چیښتن به شي د ښځې او د اولاد چیښتن به شي لږ ځره د پلار ته دې فکر وکړه خدای او دې جوړې خاطر وکړه په څلورو کې خو یو لیونی هم شته که نه نو لیونیان خو صحیح ده که نه دې بل ته وګوره دې ته مې لږ ښایسته دوکان ونیو چې والکه خپل وضعیت جوړ کړه خپل زندګي جوړ کړه خو دا چې دی په خبره باندې نه پوهېږي چې په کوم مخاوخت یې وي نو بېرته نه وړي والکه څو ځلې مې درته ویلي بادام ګله بیخي سر دې نه خلاصېږي دا خپل پلار دی چې دی د خلکو په مخ کې ولې پاتې راولي نو دوکان خو دې راته ښه جوړ کړو خو انډیوالان دې راته ښه نو انتخاب کړي که نه نو په دې کې د انډیوالانو څه خبره ده ته ماته دا خبره وکړه نو چې هره خوا ته ورسره سر شي انډیوالانو سره به نه ځي دوکانداري به پرېږدې بري به ورسره کوې انډیوالان خو همدغه لاره ده نو هغه خبره دې په څه سترګو منمه خو داسې حساب دی چې ګوره مور لري پلار لري اوې زلمي خویندې دې هلته په کور کې دې کار وکړه زحمت وباسه یو کپله نفقه دې خپل پلار مور ته پیدا کړه او که زما خبره نه منې په ایمان چې ډانګې مې هلته پاتې شوی که نه بس سرکونډې مې در باندې اړولی و بل وګوره بل بېخاره زندګي بېخاره روزګاري نو والکه دا ولې خپل دا فکر او سوچ په کار باندې نه اچوې لږ ځله خو دې پلار دې ګریوان ته وګورې که نه پلاره خو تا راته ښځه وکړم دغسې شو مخکې داسې نه ومه که نه تا طرف ته تللی یم ته هم د ښځه نه ډارېږه نه تا نه مې زده کړی نو واده که ما تا ته ویلي نه و چې والکه واده مه کوه دا واده چې دی پوره غم دی پوره رانجه دی ته خو بیخي په خبره باندې نه پوهېږې هغه بله ورځ چې دی کاکا دې راغلی او هغه نه دی ما ته ویلي چې دا سړی پاردي کې په لاره کوڅو کې خلک تودېږي او هېڅ چا سره هم چې دی ستړي مشي نه کوي نو والکه زه تا ته ما ویلي چې واده مه کوه واده چې دی مکمل غم دی اوس چې واده دې کړی ورسره راکاږه خو ما خو مخکې درته ویل چې تا نه مې زده کړی ته هم داسې د ما د مور نه ډارېږې همدغسې تا نه مې زده کړی نور به دا کار مونږ هم تکرار به نه کړو که ته ځان اصلاح کړې مونږ هم به اصلاح شو نه بل پهلوان وګوره وایي پهلوانه او په خټه کې روانه خبره واوره داسې حساب دی که نه چې تا ته مې ویلې والکه چې کار وکړه روزګار وکړه زحمت وباسه وجه دا پلار و مور دې په نظر کې نشته تمام ورځ بس خپل یارانو دوستانو سره خوشې تشې ګرځې او په خبره باندې نه پوهېږې دا ولې وداجي ګله تا په خبره باندې ولې نه پوهېږې همداسې ته همداسې د زامنه همداسې ته همداسې خوشې تشې د زامنه د خدای خاطر وکړه د قرآن خاطر وکړه دغه شانتې مونږ مه سپکوه مونږ ستا بچیانو کار هم درته کړی روزګار هم درته کړی دی خو په تا باندې هېڅ شی هم نه ښکاري وداجي ګله د خدای ومنه په سمه لاره تشه بیا مې دا درې ورونه نور شي زه خو تاسو نه کشر یم او زه چې پیدا شویم دغه مزدوري او خوارۍ دپاره راوتی یم که تاسو په ما باندې دا خواري او مزدوري په ورګواړي کې نه کوله اوس به ما نه یا انجینر به جوړ یا به ډاکټر ما نه جوړ هسې خوشي کراچیوان ما نه جوړ شو وروره خبره واوره که نه دې ټولو ته نصیحت وکړه ځینې زما وضعیت ډېر خراب دی زه به سبا یم او که نه یم دا خپل دا خویندې او دا ورونه څنګه سنبالي خبره ورته وکړه وراره دا د پلار ده دا ستا په ښه توب درته وایي ګوره دته دا ورزشکار شو دا وروره دوکان یې ورته جوړ کړ هغه وروره بل کار یې ورته جوړ کړ ښځه یې وکړله اوس هغه ټول تاسو وروره زمونږ ورور پسې لګیاستئ دا د پلار ده ستاسو ښه لاره تاسو ته ښیي دته دوکان جوړ کړ دی ورزشکار شو هغه د وروره ښځه یې وکړله اوس تاسو
ناراضي هسې دی نه وګل کاکا مونږ نه یو ناراضي کس چې زمونږ پلار لکه تا غوندې ماغزې وې په سوچ باندې کار کوله دی خو د چېرته چې د لوفرۍ کار زمونږ یې په غاړه کړی دی زمونږ هم نه یو ملامت نه دي بچیان ملامت دي زمونږ هم دغه پلار ملامت دی همدغه یو دا خو ورور ده دا زمونږ مشر ورور ده دا ډېر هغه ده تاسو ته ګوره څه زمینه برابره کړه چې تاسو کاروبار وکئ یو ورزشکار شو یو دکان یې ورته جوړ کړم اگر دکان تاسو کې نه ناستې د ګټه مو نه کړه تاسو لاړې خپل کار پسې وروره یو بل کار هم واخیسته نو دا پټکې مه کوئ دا زمونږ ګران ورور ده نو دغسې هغه ده